نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه الله أسماء الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیره چهارشنبه می ویلي وه چې د حسن او حسین یا د محرم الحرام د میاشتې یا د کربلا د واقعې په باره کې به یو څه درته ووایم، خو موافق نه شولم، کارونه ډېر وه. بیا مې فکر وکړ چې انشاءالله که وخت مناسب و بل وخت به دا موضوع او دا بحث ښه څېړو. بیرته خپله پخوانۍ موضوع چې موږ او تاسو انتخاب کړې وه د دې لپاره چې د الله په حضور کې د رسول شفاعت زما او ستا په نصیب سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د درود شریف د ویلو فضیلت، نو پر هغه موضوع څه خبره کول غواړو. الله دې وما او تاسو ته پر دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق را په برخه کړي. تاسو د ډېرو خبرو سره قدرمنو اشنا یاست، بلد یاست، در باندې در رغلي دي یا مو اورېدلي دي. یوه ساده خبره او اسانه خبره چې موږ هره ورځ لاس او ګریوان یې ورسره، هغه دا خلک شوق لري. ټلیفونان مو بند کړي. خلک شوق لري، د هر چا شوق ځان ته بیل خوند لري. زه که د دغه حاجي صاحب په شوق کار ولرم نو دی زما څه خوا به دی. د ده جلا ځان ته مزاج دی، یو خوی و عادت لري. ځینې خلک بیا د خپل شوق سره سم پر منبه باندې یا الارم باندې یا پر هغه زنګ باندې پر څو بجو چې ته راویښېږې د خپل ذوق او شوق سره سم په ټلیفون کې یو شی ثبتوي. ځینې غزل ورچي، ځینې د قرآن کریم تلاوت ورچي، ځینې درود شریف پر هغه وخت باندې ودروي، ځینې بیا ساده زنګ ودروي. دا د چا شوق دی؟ د چا شوق چې د هر څه سره و د قیامت په ورځ به د هغه سره راپورته کېږي. ځکه رسول فرمایي المرء مع من احبه، انسان د هغه چا سره به د قیامت په ورځ وي د چا سره چې محبت وي. د ډېرو کلو مخکې خبره ده، یو چا یو نفر را په ګوته کوي، ول دا هغه نفر دی چې دی وایي ماښام چې د پلانکي غزلچي یوه غزل وانه ورم خوب نه راځي، او سهار چې راویښېږم د پلانکي پر غزل راویښېږم. 10 کاله به شاید د دې خبرې کېږي لا زیات. ما ورته وویله المرء مع من احبه، د قیامت په ورځ به انسان، فرد، نارینه، ښځینه، بشر، د الله بندګانو کې هر بنده چې په دې دنیا کې د هر چا سره هر ډول محبت درلودی، د قیامت په ورځ به د هغې ډلې انسانانو سره راپورته کېږي. نو نن په دې جامعه نعمانیه کې دا اعلان کوو چې ربه موږ ستا او ستا د رسول سره محبت لرو، ربه د رسول سره مو راپورته کړه. لرو خو یې انشاءالله د زړه د خولې مو هم دغه اقرار دی او په عمل کې هم دا ثابته ده. که مو د رسول سره محبت نه وای نو دلته چیرې حاضرېدلو؟ که مو د رب سره محبت نه وای نو دلته چیرې حاضرېدلو؟ نو داغه دعا وکړو چې الهي هغه محبت چې ستا د رسول سره شای
هغه محبت خو ما په زړه کې نه دی راوستلی، خو دا لږ محبت چې زه د بندګۍ په ژبه باندې په خوله باندې اعلان کوم، خدای دا 100% محبت پر ځای ودروه او انشاءالله دریږي به هم. ځکه نو د دغه مینې او محبت پر اساس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل زموږ وظیفه ده، او هر څه فضیلتونه او ثوابونه او اجرونه چې پر دغه درود باندې الله او د الله رسول په حدیثو کې راښولي دي، الله په آیاتو کې راښودلي دي، انشاءالله په عملنامو کې جمع کیږي. د هر چا جلا ځان ته شوق وي، که د چا په شوق کې وروختلی خوا به دی. مولوي صاحب یا ملا صاحب چې د ځوانانو مجلس ته ورسي، د ځوانانو خورا خوا به وي چې په کوټه کې د جمعې شپه وي او مولوي صاحب میلمه وي، مولوي صاحب هم سر نه خلاصي، د ځوانانو شپه پخېږي، هلته 1 ساعت و نیم ساعت و 2 ساعته دغسې شپه تېرېږي، یو د بل اشارې سره کوي. ښه دی چې حاجي ملا صاحب ژر ولاړ سي، ملا صاحب د خوب وخت دی، خوب خو به نه درځي. مولوي صاحب نو د جمعې په شپه ماپښین خورا ډېر خوب کړی، ځوانان یې په زور خوب ورولي، خو ده ته خوب نه ورځي. د دې لپاره چې د ځوانانو شوق ور خراب نه کړي. هغه مولوي صاحب دی چې دلته محبت ورسره دی، خو د جمعې په شپه په کوټه کې چې ورسره میلمه سو بیا درد ورته راځي، په شوق کې وایي لغته یې راووالل. د چا شوق د چیز سره دی قدرمنو؟ زموږ شوق خو د اسلامي تعلیماتو سره دی. نړۍ ته دا خبره ورسېدل، دنیا ته دا خبره ورسېدل، د افغانانو د محبت اعلان نړۍ ته ورسېدی، زموږ د یو کوچني ځای څخه نړۍ ته اعلان ورسېدی او ملائکې اعلان کوي. اوس هم حاضر دي، یو ګړی بعد حدیث راځي، دا اوس فی الحال تر اسمانه پورې دغه فضا د مدرسې دونه فضا ده تر اسمانه ملائکو نیولې ده. د حدیث مفهوم دی او رب ته دغه وایي چې ستا یو څه بندګان ناست وه، ستا د رسول په باره کې د درود شریف د ویلو فضیلتونه یې اورېدل، یا به پر رسول درود وایه صلی الله علیه وسلم، یا به یو څوک شروع بل چا به غوږ ورته نیولی و. زموږ خو د دغه رسول سره محبت دی، هم د دغه محبت پر اساس به د قیامت په ورځ انشاء الله تعالی د الله رب العزت د رسول د هغو امتیانو په قطار کې به راپورته کیږو چا چې د رسول سره محبت درلودی. هندوان به خامخا د غوا سره راپورته کیږي، د غوایي سره به راپورته کیږي، بت پرسته انسانان به د خپلو خرما او څخه جوړ سوو بتانو سره راپورته کیږي، د ډبرو څخه د جوړ سوو بتانو سره به راپورته کیږي، د شمس او د قمر، د سپوږمۍ او د لمر عابدین انسانان چې د دغو مخلوقاتو عبادت کوي، دوی به د دغه مخلوقاتو سره راپورته کیږي. خو ما او تا به د یو داسې مخلوق، د یو داسې هستۍ، د یو داسې پیغمبر، د یو داسې شخصیت، د یو داسې انسان سره به انشاءالله د قیامت په ورځ راپورته سو چې په دنیا کې هر شي سلامي ورته وکړل او رب د دغه انسان د تقوا، رب د دغه انسان د عبدیت، رب د دغه انسان د رسالت اعلان و ټولې نړۍ ته رسولی و. رښتیا دغه پیغمبر و چې موږ او تاسو ویلي دي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. نو اوم حدیث د درود شریف د فضیلت په باره کې درته وایم. وعن عمار بن یاسر رضی الله عنه قال، عمار بن یاسر رضی الله عنه وفرمایله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وویله، څه وویله؟ ان الله وکل بقبر ملکا، الله رب العزت زما د قبر سره یو فرشته او ملائکه مقرره کړله، اعطاه الله اسماء الخلائق، الله د مخلوقاتو د بندگانو نومونه ټوله په لاس ورکړل. څنګه مثال خو موږ انشاءالله تعالی ښه سر خلاصیږي. د چهارشنبې په ورځ چې کله د کندهار محبس ته ورځې نو ستا لیست ورکول سوی وي چې پلانکی او پلانکی پلانکی د پلانکي ځای څخه د خپلو بندیانو سره ملاقات کړي، د یوه نوم اخلي او که یا ریاست جمهوری کې چې کله د ملاقات وخت اخلي هغه ستا نوم لیکي، وخت یې لیکي. د الله رب العزت په دربار کې د ملایکې په ذریعه باندې د ټولو بندگانو مخلوقاتو نومونه ولیکل سوله. د الله رسول فرمایي چې زما د قبر سره یو ملائکه مقرره ده، الله د ټولو بندگانو نومونه ورکړي دي. فلا يصلي علي احد الى يوم القيامه، هر څوک چې د قیامت تر ورځې پورې یو درود وایي الا ابلغني باسمه واسم ابيه، دغه انسان نوم او د پلار نوم تر ما را رسیږي چې پلانکی پر تا باندې درود وایه.
زما خو قدرمنو د بل شي سره کار نه دی. د عالم خبره هر وخت ما ته راپیدېږي. یو چا ورته وویله چې ته ولې د دعا دا نه کوې چې خدایه جنت راکړه د دوزخ څخه مې وساته. هغه عالم و بزرګ ولي ورته وایي زما نه د جنت د داخلېدو سره کار دی، نه مې د دوزخ څخه د حفاظت او د ساتنې سره کار دی، زما د رب د رضا سره کار دی. چې رب را څخه راضي سو جنت زما دی، د دوزخ څخه ساتل سوی یم. زما د دې سره کار نه دی چې زه څوک یم، د کم رنګ یم، د کمې ژبې یم، د کم قوم یم، جګ یم، ګردی یم، چاغ یم، ډنګر یم، تعلیم یافته یم، نه یم تعلیم یافته، 12 پاس یم او کیا پوهنتون مې ویلی دی، کیا پوهنځي کې اوس اسناد ترلاسه کوم، د سټاژ دوره مې ده او کیا. زما د دې سره کار نه دی. زما د دې سره کار دی چې زما نوم زما د پلار د نامه په شمول د الله رب العزت د رسول تر غوږو پورې ورسېږي صلی الله علیه وسلم، چې زه هم داسې یو بنده یم چې زما د خپل نبی حق چې پر ما و یو اندازه حق مې ادا کړي. ستا نوم که ورسېدی څه فکر کوې؟ په دې ټوله کندهار کې څونه نفوس دی، څونه خلق دی، او څونه خلق به پر رسول باندې درود وایي، څونه به یې ډېر وایي، څونه به یې لږ وایي. هره ورځ چې هر څونه درود وایي هغو نه واره د نوم د رسول علیه الصلاة والسلام رسېږي. د الله رسول خپله فرمایي الا ابلغني باسمه و اسم ابيه، د دې انسان نوم او د پلار نوم تر ما را رسېږي. څنګه راته وایي دا ملایکه او فرشته هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك، ای د الله رسوله د پلانکۍ د پلانکي زوی دی پر تا باندې درود ووایه، ورباندې ووایاست درود صلی الله علیه وسلم. د ملایکه مقرره ده تر رسوله پورې ستا او ستا د پلار نوم ورسوي. اوس نو یو بله خبر هم قدرمنه واوره. ښه کار چې دې وکئ، پر ښه کار خو بیا نو کله کله شاهد هم غواړي. موږ ته چې د الفتاو د شریف شتوري څانګې ته خلک راسي دعوا یې، نو موږ شاهد ځینې طلب کړو، شاهد یې راوله، یا یو شاهد نه دوه نه درې، هر څونه چې ډېر شاهدانې خبره سره وایي هغه د مدعا او دعوه ښه په اثبات رسېږي. د قیامت په ورځ پر تا باندې د الله رسول شاهد دی چې و دغه نفر پر ما باندې درود ووایه، او د رسول شاهدي خامخا قبلیږي. دا زیری دی، د رسول شاهدي خامخا قبلیږي. ولې رسول موږ په څو صفاتو پیژندلی وو. په مکه مکرمه کې د دشمن په منځ کې په 2 صفتو ډیر مشهوره وو. یو امین و، ډیر ښه امانتدار و، یو صادق و، ډیر ښه رښتینی انسان و. په دغو 2 صفتو کافرانو هم پیژندی. ول داسې رسول دی چې 2 شان موږ همیشه پکښې لیدلی دي. امانت یې ډیر ښه ساتلی او خیانت یې نه دی کړی، د همیشه یې د درواغو څخه ځان ساتلی او رښتیا یې ویلې. نو د رسول شاهدي قبلیږي. او کله چې موږ د شاهد شاهدي قبلو هغه وخت چې درواغجن نه یې او خائن نه یې. نو د قیامت په ورځ که رسول شاهدي پر تا ادا کول، نو په دې پوه سه چې یو شی یوه نسخه مو دا په لاس درکړه، درود ورباندې وایه. هر ګړی چې ستا نوم او ستا د پلار نوم ورورسېدی، هر ګړی به باره پر تا باندې 1 شاهدي، 2 شاهدي، 3 شاهدي په خېږي. د قیامت په ورځ ووایي چې و ربه ستا په بندګانو زما په امتیانو کې پلانکی د پلانکي زوی هغه څوک و چې پر ما ډېر درود وایه. الله دې وس راکړي. د هغه اووم حدیث په شرحه کې امام بزار رحمه الله تعالی او ابو الشیخ ابن حیان رحمه الله تعالی یو بل حدیث را نقل کی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، و رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل ان لله تبارک وتعالى ملكا اعطاه اسماء الخلائق. الله رب العزت یو ملائکه لري، د مخلوقات نمونه یې ورکړي دي. فهو قائم على قبره، هغه زما د قبر سره ولاړه دغه ملائکه. اذا مت، چې کله زه وفات سوم، فليس احد يصلي علي صلاة، هر څوک چې پر ما باندې یو درود وایي، الا قال یا محمد، چا چې پر ما باندې درود وایي هغه ملائکه ما ته وایي ای محمد صلی الله علیه وسلم، صلى عليك فلان ابن فلان، پلانکی د پلانکی زوی پر تا باندې درود وایي. قال، د الله رسول به فرمایي فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة 10. یا دا فرشته وایي چې الله رب العزت به د هر درود په مقابل کې پر دغه نفر باندې 10 واره رحمت وکړي، 10 واره رحمت وکړي. دا حدیثونه مې درته تشریح کړي دي. بل حدیث شریف کې رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله تعالی اعطى ملكا من الملائکة اسماء الخلائق. الله یو ملائکې او فرشتې ته د مخلوقاتو نومونه ورکړي دي. فهو قائم على قبره،
هغه ملایکه زما د قبر سره ولاړه ده حتی تقوم الساعة تر څو چې قیامت راځي. سوال به دا کېږي قدرمنو چې د ملایکې په وس او توان سته چې در قیامت د ورځې ودرېږي؟ الله رب العزت چاته وس او توان ورکوي، الله رب العزت چاته طاقت ورکوي. د قیامت تر ورځې پورې به یو ملایکه د رسول صلی الله علیه وسلم پر قبر ولاړه وي او څه به وایي؟ فلیس احد من امتی یصلی علی صلاة، زما د امت څخه چې هر نفر پر ما باندې درود وایي الا قال، دا ملایکه ما ته وایي یا احمد فلان ابن فلان باسمه واسم ابیه، ای محمده پلانکی د پلانکی زوی چې نوم یې دا دی او د پلار نوم یې دغه دی، یصلی علیک کذا، پر تا باندې داسې درود وایي، وکذا او داسې درود وایي، وضمن بی الرب انه من صلى علی صلاة، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي او الله ما ته ضمانت را کړی دی، یا د ملایکه وایي الله ما ته ضمانت را کړی دی، ای رسول پر تا چې یو وار یو څوک درود شریف وایي الله رب العزت به صلی الله علیه وسلم 10 وان زاد زاده الله، الله به پر هغه باندې 10 واره رحمت وکړي. که چا په درود شریف ویلو کې زیاتوب راوستی د الله رب العزت له طرفه به په رحمت لیږلو کې هم زیاتوب راسي. ما یو وخت یو سفر کوي، د ریل ګاډۍ سفر په یو ملک کې و، هلته د رنجو والا راوختی، رانجې یې خرڅول. د یوه سټاپ انتظارګاه څخه بیا تر بل سټاپ انتظارګاه پورې 2 ساعته وخت و. 2 ساعته دغه د رانجو خرڅونکی نفر پر دې سپاریانو باندې وګرځېدی تر څو رانجه خرڅ کړي. ما چې د ده پر اعلان باندې فکر کوي، اعلان یې چندانې د یوه اعلان او د بل اعلان فرق هم نه و په هغه الفاظو، خو د جلب او جذب لپاره مختلف لارې کارولې. نن چې مې دا کتاب کتی هغه کلونه مخکې یو سفر را یاد سو چې مال هغه انسان د خپلې دنیا د ګټلو لپاره د رانجو د اعلان لپاره سپاریان هم هغه دي 2 ساعته پرله پسې اعلان وکړي. د الله په بندگانو د رسول په امتیانو کې ضعف څونه راغلی دی چې پرله پسې 2 ساعته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود نسی ویلی. او که ساده مثال درته وایو، خوا به انشاءالله څوک نه راڅخه بدی، توهین او سپکاوی مې مقصد نه دی. زموږ او ستاسو په ښار کې څوک بینډۍ او بانجان خرڅوي، د مازګر او د سهار پر وخت چې د سودا وخت وي ګراکان راغلي څونه نارې پر وایي. خو وروره زه تا هم وینم، ریړۍ دې هم وینم، او ستا په ریړۍ کې پراته اجناس هم وینم، او ما ته یو اندازه د قیامت هم را معلومیږي چې 15 یا 20 یا 10 یا 20 افغانۍ چاریاق دی. ولې دا سړی نارې وایي؟ د دې لپاره چې ګراکان را جلب کړي، ګراکان را جذب کړي او راسي. نو هغه انسانان چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي، هغه دې د درود ویلو څخه ستړي کېږي نه، د دنیا د ګټلو لپاره ځوان نه شرمیږي، حیا نه ورته درېږي، پر یړۍ کې ناست دی، هېڅ شرم نه محسوسوي، نارې وهي د خپلو اجناسو د خرڅولو لپاره. بنده د رسول امتي پر خپل رسول باندې په درود شریف ویلو باندې مه ستړی کېږه، نفس تنګي مه پېښوه، او د ځان سره فیصله وکړه چې د دې ګټې او فایدې ما ته رسیږي. بل حدیث شریف کې راځي، رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي انی سألت ربی عز وجل الله يصلي علي احد منهم صلاة الا صلى عليه 10 امثالها. وای ما د الله رب العزت څخه خواست وکړي، ای الله که چا پر ما باندې یو وار درود شریف ووایه، خدای ته پر هغه باندې 10 واره رحمت وکړه. وان الله عز وجل اعطاني ذلك، الله رب العزت زما دغه درخواست او غوښتنه قبول کړله. او چې هر څوک پر ما باندې یو وار درود ووایي، الله 10 واره رحمت ور باندې کوي. غوښتنه مو د هغو ښځو څخه د قدرمنو چې په کور کې ناست دي او د همسایګانو ښځې ورته راسي، غیبت یې نه کوي، درود شریف دې وایي. که تخ چې د خپلو خاوندانو او بچیانو زامنانو د خپلې کورنۍ د افرادو لپاره په خی پر دادیګ دي درود شریف وایي، هم به برکت وي، هم به د غیبت څخه خلاصه وي، هم به وخت په اجرو او ثوابو کې تیر سوی وي، هم به د الله رب العزت له طرفه رحمت ور باندې کېږي، د هر طرف څخه به ګټې وي، هم به په دې کتغ کې برکت راسي. د 2 انسانانو کتغ به 4، د 4 کتغ به 8 ته کفایت کوي، د الله له طرفه څخه به برکت راسي. الله دې موږ ته وس راکړي. ته به وایې نو چې مولوي صاحب د نارینه‌و دا حال دی، دا زموږ د مدرسې مخامخ دلته ډېر کسان په دمځوک کې اخته دي. کله کله مې اراده سي چې ورته ووایم، او بیا مې فکر سي وم که غلطه خبره درته وکړي، درته وایي چې مولوي صاحب
خپل امامت کې کوه، ځه ستا خو د بل شي سره کار نه دی. زموږ په ګندنو ته تیزکو ته څه کار لرې؟ دلته د سهار څخه تر غرمې، د ماپښین څخه تر مازدیګر او تر ماښامه په روژې کې به د شپې د ګندنو تر تیزکو خلفا او نانارې بله. اوس په دې وخت کې چې یو وارې نبي صلی الله علیه وسلم څو واره به دا لور دی پر راکشي، د عربو پر راکشي، څو واره درود شریف ویل کېږي. په بازار کې به قیامت هم ښه پیدا کړي، دی به هم اسودایي، وخت به هم بې له برکته نه تېر شوی. ستاسو په دوکانو کې هم دا برکت راولئ، ستاسو په کورو کې دا برکت راولئ. د موټر د سپرتیا په وخت کې دا برکت د ځان سره شامل حال کړئ. په یو بل روایت کې راځي عن ابي امامه الباهلي رضی الله عنه قال، ابو امامه باهلي رضی الله عنه فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل من صلى علی صلاة صلی الله علیه عشرا بها، که چا پر ما باندې یو وار درود ووایه الله به لس واره رحمت ور باندې وکړي. بها ملک موکل حتی یبلغنیها، یو ملائکه مقرره ده د دغه انسان درود ویل تر ما را رسوي. په یو بل روایت کې راځي عن انس بن مالک رضی الله عنه، دې حدیث ته نو ښه متوجه سي. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان اقربکم مني یوم القیامة فی کل موطن، په هر ځای کې و ماته په تاسو کې تر ټولو نږدې کس کم نفر دی اکثرکم علی صلاة فی الدنیا، هغه انسان دی چې په دنیا کې پر ما باندې ډیر درود ووایي. دا په ټولو ځایو کې تر ماته تر ټولو انسانانو نږدې نفر دی. یو قصه به مې درته کړې، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله تعالی ډېر لوی عالم تیر شوی دی، بزرګ ولی تیر شوی دی، تفسیر یې لیکل دی معارف القرآن. نو دی په خپلو حالاتو کې وایي ورغلم روضې شریفې ته ودرېدلم، مراقبه سولم. مراقبه دې ته ویل کېږي چې په یو کار، په یو خبره، په یو ورد او په ذکر کې ډوب شه. اولیاء کرام یا کسان چې مریدان وي د مراقبې تر درس رسېدلي وي، هغو ته مراقبه ښه معلومېږي. دی وایي چې زه مراقبه سولم، د رسول علیه الصلاة والسلام د قبر له طرفه آواز وسورته ای شفیع، څوک چې زما پر سنت طریقه برابر وي، که څه هم د دنیا په بل کونج کې وي، خو دومره راته نږدې دی لکه ته چې راته نږدې، او څوک چې زما پر سنت طریقه برابر نه وي، چې دومره راته نږدې وي لکه ته، دومره راڅخه لرې دی لکه د دنیا په بل کونج کې. ته چې درود وایې د دې ځای څخه رسول ته تر هر چا نږدې یې. په افغانستان د کندهار په ولایت کې خو درود چې دی وایې ته ډېر نږدې تر هغه چا چې په مدینه منوره کې دی، خو درود نور باندې وایي. په مکه مکرمه کې دی، خو درود نور باندې وایي. د قبا په منطقه کې دی، د مسجد تقوا مسجد قبا سره دی، خو درود نور باندې وایي. که تا درود ډېر ور باندې وایي، د رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد دی ان اقربکم مني یوم القیامة، د قیامت په ورځ و ما ته ډېر نږدې کس فی کل موطن، په هر وطن کې اکثرکم علی صلاة فی الدنیا، چې په دنیا کې پر ما باندې ډېر درود وایي، هغه به ما ته نږدې وي. اوس یې نو پسې واوره من صلى علی فی یوم الجمعة ولیلة الجمعة، که چا پر ما باندې د جمعې په شپه باندې درود ووایه قضى الله له 100 حاجه، الله رب العزت به د هغه انسان 100 حاجتونه ورپوره کړي. که چا د جمعې په شپه چې سبا شپه ده پر رسول علیه الصلاة والسلام څو واره درود ووایه، یو واره درود ووایه من صلى علی فی یوم الجمعة ولیلة الجمعة، یا د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځ یې درود پر رسول علیه الصلاة والسلام ووایه قضى الله له 100 حاجته، الله رب العزت به 100 مشکلات و حاجتونه د دغه انسان ورپوره کړي. 70 من حوائج الاخره، الله به 80 مشکلات و ستونزې و تکلیفونه د آخرت ځینې ایسته کړي. و 30 من حوائج الدنیا، الله به د دې دنیا مشکلات و ستونزې تکلیفونه ځینې لرې کړي. الله دې موږ ته وس راکړي. د جمعې په شپه د ځوانانو څخه مو د هغه غوښتنه ده چې پرېږدئ دا مجلسونه نور پرېږدئ، ګټه نه درته کوي. تر سهاره چې د یارانو سره ځانونه ستړي کوي، خو که دې نیمکه نه ورته وګټل یار درڅه خوابه دی. و خود به یار وي، دوست به وي. د جمعې د شپې شپه مو ورسره رونه وه، ویې تله یو ورځ ورته ووایه چې راسه په عبادت کې د جمعې شپه رونه کړو. که یې در سره رونه کړل نو واقعا یار او دوست دی.
او که بهانې لټولې مریض یم فلانه ده کور مشکل دی که د بانډار وخت راورسېدی خدای در سره ځي او که د تکلیف وخت و ځان در څخه کاږي په دې پوه سه دا ځوان د انډیوال تلل سوی انډیوال دی پرېږده یې پسې د دغه انډیوال څخه خواست وکړه چې راسه د جمعې په شپه باندې پر رسول صلی الله علیه وسلم درود ووایو الله به د قیامت د ورځې اویا تکلیفونه و حاجتونه راپوره کړي راڅخه ایسته به یې کړي تکلیف او د دنیا به دیش حاجتونه الله راپوره کړي تکلیفونه به راڅخه ایسته کړي الله دې د درود شریف د ویلو په ذریعه زموږ څخه د دنیا او د آخرت تکلیفونه لرې کړي ثم یوکل الله بذلک ملکا وروسته به الله رب العزت یو ملائکه مقرره کړي يدخله في قبره كما تدخل عليكم الهدايا الله رب العزت به زما قبر ته راولي لکه څنګه چې ستاسو کورو ته بخشي او صدقه او خیرات درځي همداسې د دغه انسان درود و ما ته راځي يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه الى عشيرته ما ته خبر راکړي چې پلانکي پر تا باندې درود ووایه دغه نوم و د پلانکي قبیلې څخه و دغه نسب و فاثبته عندي في صحيفه بيضاء دغه انسان نوم د د نسب سره د د نامه سره د پلار د نامه سره زه په یو تک سپین کاغذ کې را سره نوٹ کم ثبت یې کم تر څو د قیامت په ورځ د دغه انسان نوم زما سره په هغه رجسټر او دفتر کې ثبت وي کوم انسانانو چې پر ما باندې درود وایه الله دې موږ ته د درود د ویلو توفیق را په برخه کړي قدرمنو اخرنۍ خبره کوم چې حدیثونه خلاص ول نور مو ډېر نه پازابومه الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم ته ناز ورکړی دی یو ناز یې دا دی چې د رسول پر قبر باندې یو ملایکه ولاړه ده هر ګړی چې درود ووایه ستا درود هغه ملایکه رسوي د دې ځای څخه یو ملایکه رسوي هغه ملایکې ته یا هغه ملایکې ته الله د اورېدلو طاقت ورکړی یا دغه ملایکه الله رب العزت مقرر کړی د الله په باچۍ کې د شي کمي نسته ستا نوم او ستا د پلار نوم رسیږي اوس نو فیصله پر تا ده درود ډېر وایه کلش نه وایه همیشه عادت جوړې نه جوړې په شواروز کې سل وارې پر ځان لازمي کوې که نه لازمي کوې یو وار یې وایه ستا خوښه ده ما خو دا پیغام در ورسوئ ما د خپل رسول د درود شریف د فضیلت په باره کې په ډېرو احادیثو باندې آګاه کړلې په ډېرو خبرو باندې مې خبر کړلې اوس مشره ستا وظیفه ځوان او همزول ستا کار هر څونه چې کولی سې دا زما اواز چې در هر کور تر هرې زنانې رسیږي هغوی ته مې هم دا خواست دی چې خپله منطقه خپل کورونه خپل ټاټوبې خپل اتاق او خونه د درود شریف د ویلو د فضیلت په باره کې څونه د درود شریف په ویلو باندې تاسو خپل اتاق او خونه مزینه کړئ ښایسته یې کړئ برکات په دې باندې راټول کړئ هر څومره چې تاسو درود ویلی سئ هغومره یې ووایاست الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام ربط پر موږ ناستو کسانو باندې ورحمیږي خدای زموږ د ناستو کسانو پورونه را ادا کړي په اولادو کورو تجارتو شرکتو په اولادو کې مبارکت راواچي خدای د سر څخه تر نوکه د بدن د هر ډول مرضو څخه موږ ته نجات را په برخه کې خدای د راغلو کسانو پر مړو باندې مغفرت وکړي خدای ژوندو ته په خیر او عافیت ژوند ورکړي خدای ورک انسانان مو را پیدا کړي رب مریضانو ته شفا ورکړي رب بندیان مو د بند را آزاد کړي خدای د ناامن وضعیت په امن باندې بدل کړي خدای د ظلم وضعیت په آرامۍ باندې بدل کړي خدای د افغانستان د هر ولایت د هر ولسوالۍ امن ته په خپل فضل و کرم راولي خدای د اوسنۍ قتل و قتال د اوسنۍ وینې تویدل خدای په خپل دربار کې په هغه څه باندې چې تور باندې راځي په سوله باندې بدل کړي په صلح باندې بدل کړي رب هغه څوک زموږ پر سر باندې مشر کړي چې ته باندې خوښ یې خدای هغه څوک زموږ پر سر باندې راولي چې تور باندې راځي خدای هغه نظام زموږ پر سر باندې راولي اسلامي او دینی نظام چې تا ته خوښ وي خدای د ظالمانو د ظلم څخه نجات راکړي خدای د هر چا په کاروبار کې راغلي کسان دي کریالۍ چلوي زرن چلوي ټیکسي چلوي تجارت لري لوی کاروبار لري کشنی کاروبار لري
د ورځې روزانه یې بسیږي نه بسیږي. خدای د ټولو په پیسو کې د ټولو په کاروبارو کې برکت ور واچوي. خدای چا چې زموږ بیان واورېدي غوږ یې ورته ونیوي خوشحاله سو عمل یې ورباندې وکړي. یو ګوړی یې راته وکتل یو ګوړی شرکت وکړي مدرسې ته یې قدم راواخیستی رب ستا د عبادت په ځای کې کښېنستی. خدای د دنیا او د آخرت مشکلات یې ورحل کړي. خدای د ده د کورنۍ مشکلات چې ته ورباندې خبر یې آګاه یې خدای ژر تر ژره حل و فصل کې. خدای چې په زړه کې کم ارمانونه هر څوک ناست حاضر کسان لري د دنیا او آخرت ته هغه ارمانونه ورپوره کړي. خدای مشران چې سپین ږیري دلې ناست چې تر موږ مشران دي خدای د دوی دعاوې زموږ په حق کې قبولې کړي. خدای د همزولو د کشرانو دعاوې زموږ په حق کې قبولې کړي. خدای ما خو دوی ته همیشه ویلي دي اوس بیا ورته وایم مخکې مو هم دعاوې کړې دي اوس یې هم کوو د قیامت ورځې پورې د زموږ تر ژونده پورې چې هر دعاوې کوم حاضرین کسان چې بیان ته راځي او راغلي دي خدای په نومو مو اخیستي دي په رنګ یې پېژنو په قوم یې پېژنو په کاروبار یې پېژنو په ښه سړیتوب یې پېژنو. خدای په هر ډول د ډولو څخه چې یې پېژنو زموږ دعاوې د دوی په حق کې قبولې کړه. خدای سپین ږیري او سپین سرې چې د دوی په خاطر ته پر موږ باندې رحمت کوي او زموږ نصرت کوي خدای دوی زموږ د سرو څخه مه اخلي. خدای د دوی په برکت باندې زموږ پر ولس باندې ورحمېږي. خدای د مشایخو د اولیاءو د علماو د ښو خلکو د طالبانو د حافظانو د قاریانو د عامو د ښو خلکو د انسانانو په برکت او روی باندې پر موږ باندې ورحمېږي. رب العزت هر ډول عبادتونه چې مو کړي دي په خپل دربار کې راڅخه قبول کړي. خدای هر چا چې په قدر راته وکتل خدای په عزت یې کړي. خدای هر چا چې قدرداني راکړل خدای په دنیا او آخرت کې قدردانه کړي. خدای د حاضرو کسانو ته د دوی قریبانو ته لرې او نږدې ته د قیامت په ورځ ته د رسول شفاعت د دوی په برخه کې. خدای د رسول په لاس د حوض کوثر څخه دوی اوبه کړي. خدای د قبر د عذاب څخه یې وساتي. خدای پل پورې صلات د برق په شان تیر کړي. خدای جنت د دوی آخري ځای وټاکي. خدای جنت الفردوس نصیب کړي. خدای د جنت د ټولو جنتو دروازې د راغلو کسانو پر مخ خلاصې کړي. خدای کومو کسانو چې زموږ سره په دې ښار کې د نورو اطرافو څخه ولسوالیو څخه د نورو ولایتونو څخه او افغانان وروڼه چې په خارج کې دي د دې مدرسې د دې جامعې د هر فرد د هر شاګرد د هر استاد د هر ځای سره د هر څنګه مرسته چې زموږ سره کړې ده رب العزت په خپل ناز یې ونازوي. د دعا او غوښتنه یې هم راڅخه کړې ده. میسجونه یې راستولي دي چې تاسو د اصلاحي بیان دوی په خارج کې اوري په ډېرو مملکتو کې الحمدلله دا اورېدل کېږي. افغانان یې اوري. ستاسو او زما څخه یې غوښتنه کړې ده چې زموږ لپاره دعا وکړي. خدای هغه افغانان وروڼه چې په خارج کې دي او د دې مدرسې د خپل ملک د دې مدرسې زموږ سره مینه او محبت دی خدای په خپل ناز یې ونازوي. خدای مریضان ته شفا ورکړي. خدای تکلیفونه یې په راحتور بدل کړي. خدای شپې او ورځې ورهوسا کړي. خدای په بچانو یې ارمانونه ورپوره کړي. خدای په دنیا او آخرت کې ته ورڅخه راضي سي. خدای د نور خدمت او نور تعاون و نصرت توفیق ته ورکړي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.